د جنت د داخلېدلو یو سبب په الله رب العالمین باندې ښه ګمان کول دي. په الله رب العالمین ښه ګمان مطلب دا دی چې انسان دا ګمان کوي چې الله زما رب دی، په ما مهربانه دی، زما یې ډیر زیات احسانات د ما سره کړي دي، د هغه نه امید ساتم چې جنت به هم راکوي. ځکه کوم انسان چې په الله ښه ګمان وکړي چې دا به ما جنت ته داخلی به جنت ته داخلیږي. ځکه حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړی د ابو هریره رضی الله عنه نه. هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تبارک وتعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، انا عند ظن عبدي بي، زه د بنده په ګمان باندې یم چې ما سره کومه معامله کوي. یعنی که بنده په ما ښه ګمان کوي زه د هغه سره ښه معامله کوم ښایسته، او که بنده په ما بد ګمان کوي نو زه د هغې سره بیا هم هغه معامله کوم. بل حدیث کې راځي امام مسلم رحمهم الله نقل کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین څلور کسان د اور نه د جهنم د اور نه راوباسي. نو رب العالمین ته به پیش شي، دی الله رب العالمین به د یو انسان ته وګوري، نو دا انسان به ورته ووایي چې ای ربي اذ اخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. دا وته چې یا الله چې یو ځل دې ته راویستم بیا مې دوباره مو ور داخلوه. په بل روایت کې داسې راځي چې دا زما ګمان دی یا الله چې زه ته راویستم دوباره ما نه داخله، نو الله رب العالمین به ایسته د جهنم د اور نه ورته نجات ورکړي او خلاص به کړي. حدیث کې دا ذکر شو چې په الله ښایسته ګمان کول د جهنم نه د بچاو سبب دی.